د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څنګه پاتې کیږي؟ خو بلخوا بیا د طالبانو سپین بیرغ به څنګه شي؟ دا چې تازه د دغه دواړو بیرغونو په اړه څه پرېکړه شوې د ویډیو خامخا تر اخره وګورئ ترڅو په ډیر څه خبر شئ. د طالبانو د حکومت یو شمېر سرچینې وایي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ممکن بیرته برحال او د طالبانو بیرغ د دفاع وزارت د بیرغ په توګه اعلان شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه مرکه کې د ملي بیرغ د بیرته برحاله کېدو احتمال تایید کړی دی. په دې اړه د ښاغلي مجاهد د څرګندونو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي رسنیز شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي تاند ویبپاڼې ته وویل چې د طالبانو سپین بیرغ په ډیر احتمال د دوی د دفاع وزارت د بیرغ په توګه اعلان شي. سرچینې دا هم وویل چې د طالبانو د ملا برادر ډله له لومړي سره د ملي بیرغ د ښکته کېدو لیواله نه و. ویل شوي چې د جمهوري نظام له سقوط او کابل ته د حقاني شبکې له ننوتو سره دغې شبکې له مشورې پرته د افغانستان ملي بیرغ له ارګ ماڼۍ او نورو سیمو څخه ښکته کړی چې ټول طالب مشران ورسره موافق نه وو. طالبانو په رسمي ډول د دغې سرچینې څرګندونې تر اوسه نه دي تایید کړي. د ملي بیرغ په اړه د ذبیح الله مجاهد له دغو څرګندونو څخه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو هرکلی کړی دی. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. که تاسو هم د دغه دوو بیرغونو په اړه کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه او کومنټونه لولو. تر بلې ویډیو د خدای پامه.